سلامونه ګران دوستان مینوالو بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په یونۍ ویډیو کې زه بیا هم تاسو دا طریقه درښیم چې څنګه کولی سو په باینانس کې فریز 15,000 پیپ کوین ترلاسه کړو. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې که ویډیو چېرته خوښه ویډیو سره لایک او چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دا کومه پروسس ده په باینانس کې دا بالکل فری روانه. تاسو کولی سئ فری پیپ کوین ترلاسه کړئ په باینانس کې. تقریبا 15,000 پیپ کوین دي په باینانس کې. تاسو کولی سئ په راحتۍ سره بغیر له کوم پیسو بغیر له کوم انویسټمنټ څخه تاسو کولی سئ دا پیسې مثلا دا کوم پیپ کوین دا فری ترلاسه کړئ په باینانس کې. څه ده ملګرو نو دغه پروسس سره هم کیږي او څنګه فری تر اخیستل کیږي ټوله طریقه په دې ویډیو کې درته ښیم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم ویډیو سره لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو که چېرته تاسو راسئ زما ټلګرام چینل ته سیده زما ټلګرام چینل کې مالته یو پوسټ کړی په دې لینک باندې کلیک وکړئ او په باینانس کې فری 15,000 پیپ کوین ترلاسه کړئ. نو دلته ما لینک ورکړم ملګرو تاسو لینک لیدلی سئ دغه خپل د ټلګرام چینل دغه لینک به سیده دا د ویډیو په کمنټ کې بیا هلته به تاسو پیدا کولی سئ. زما یوټیوب چینل سره مشکل پیدا کړی نو تاسو هیله کېږي چې لایک وکاروئ او مثبت مثلا په انګلیسي باندې ښکلې کمنټونه وکړئ تر هغو زموږ اکاونټ جوړ سي. نو د دې لپاره ملګرو دغه لینک ما په کمنټ کې ورکړی لږ چې تاسو کولی سئ ترلاسه کړئ. دا تاسو کله راغله ملګرو تاسو به داسې یو پوسټ کار راسي په دې ځای کې تاسو کولی سئ په دغه لینک باندې ورته کلیک کړئ. سیده زه اوس تاسو ته طریقه دریم په دې لینک باندې تاسو کله ورته کلیک کړئ نو لږ ذره لوډینګ اخلي او دا صفحه لوډ کېږي تاسو ته به بله صفحه راوړي. سیده ملګرو دغه د ملګرو صفحه لوډ کېږي نو تاسو به داسې یو صفحه راوړي دلته به لږ انتظار ورته باسئ تر هغو دلته یو بل اپشن تاسو ته راځي ګو ټو اپ. سیده زه لږ ځای انتظار پسند ګورم ملګرو دغه ځای کې تاسو ته راځي ګو ټو اپ. په دې ځای کې ګو ټو اپ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. نو دا د ملګرو ما ګو ټو اپ باندې ورته کلیک کړ نو ډایرکټ لاړه باینانس اپلیکیشن ته او دا صفحه یې ماته راخلاصه کړله. سیده نو زه اوس طریقه تاسو ته درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ دا 15,000 پیپ کوین ترلاسه کړئ په باینانس کې. نو ښه ملګرو دلته تاسو کله راغلی سئ ګورئ تاسو ته داسې یو اپشن راځي په دې اپشن کې به تاسو اول چې کوئ دلته به راځئ په دې سټارټ د میشن باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دې ځای کې په دم څه کله کلیک کړئ ملګرو نو دلته به کوډ راسي په دې ځای کې لیکلي دی چیک ناو په دې چیک ناو به ورته کلیک کړئ. په دم څه کله کلیک کړئ ملګرو نو تاسو د الفا کوم کوینس دي هغه تاسو ته راوړي. نو دا تاسو ته راوړي ملګرو بیرته به راسئ شاته به راسئ ملګرو او دا صفحه به ایسته کړئ. سیده نو دا صفحه بیا ایسته کړئ او بیا به راسئ مثلا همدغه لینک سې مثلا تاسو اخیستی دی سیده په همدغه لینک بیا ورته کلیک وکړئ. زه راځم همغه لینک ته ملګرو بیرته دا د همدغه لینک باندې بیا ورته کلیک کوم او ماته به 1000 پیپ کوین راکړي چې ټوټل مثلا 15,000 پیپ کوین کېږي چې باینانس کې فری ترلاسه کړو. نو دا د بیا له زره لوډینګ اخلم ملګرو دا صفحه بیا له سره لوډ کېږي. سیده نو دلته بیا انتظار باسم تر هغو ماته ګو ټو اپ اپشن راسي زه لاړ شم خپل باینانس اپلیکیشن ګوره ګو ټو اپ په ده به زه ورته کلیک کړم بالغه څه په دې باندې مې ورته کلیک نو ما ډایرکټ د باینانس اپلیکیشن ته وړي. سیده نو دلته چې زه کله راغلم نو بیا لږ انتظار ورته باسم ملګرو او بالکل ملګرو تاسو لیدلی سئ چې دلته ما مثلا 1000 پیپ کوین راکړله. زه اوس ګوره دا کلیم کړم سیده 1000 پیپ کوین خو ماته راکړي دا مې مثلا دا کلیم کړله. بعد له کلیم څخه ملګرو دا صفحه به تاسو بنده کړئ او دلته به راسئ ګوره ملګرو تاسو راتلی سئ چې مثلا هر 20 ساعته مثلا بعد تاسو کولی سئ چې 1000 پیپ کوین تر واخلئ. دا پروسه ملګرو 15,000 پیپ کوین دي. نو تاسو که اول ځل مثلا چېرته کلیم کوئ نو تاسو ته 7 ساعته وخت درکوي او کولی سئ مثلا په ورځ کې 2 واره کلیم کړئ مثلا 2000 پیپ کوینه او د پیپ کوین قیمت هم ښه روان ده ملګرو. پیپ کوین قیمت تقریبا ډېر ښه روان ده زیاتره مثلا داسې ویل کېږي چې پیپ کوین قیمت تقریبا 0.02 ته ان وخیږي. نو تاسو کولی سئ په دغه پروسې سره پیپ کوین ترې وګټئ. دغه پیپ کوین تاسو کله وګټئ ملګرو دا ډایرکټ ستاسو باینانس ته نه راځي. سیده په دې ځای کې تاسو والېټ کې ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو سره پیپ کوین نشته که نه ګوره ملګرو دا 1000 پیپ کوین ما ترلاسه کړه څه سولو نشته دلته ملګرو ما خو دلته 804 اتیا مخکې پیپ کوین دغه راسره شته. نو دا اوس چېرته معلومیږي دلته به راسئ ملګرو په سرچ اپشن کې به دلته ورته کلیک کړئ. په دغه ځای کې په دې ځای کې په دې سرچ اپشن کې باینانس کې وینئ په دې ځای کې به تاسو ورته کلیک کړئ او په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې شي ریوارډ هب ګوره ملګرو دلته به راسئ REW مثلا ریوارډ هب به تاسو ورته کلیک کړئ. ګوره دغه باندې به تاسو ورته کلیک کړئ. په دغه باندې هم چې کله کلیک کړئ ملګرو نو دلته به تاسو بیا چې کوئ دلته به ریوارډ هب به ورته پیدا کوئ او هغه باندې به ورته کلیک کوئ. دا د ما ریوارډ هب باندې ورته کلیک کړم ملګرو بیا لږ د لوډینګ اخلي نو دلته ماته په یو ځای کې مثلا پوینټونه ښیي د باینانس پوینټونه او بل ځای کې مای ویچر په دې مای ویچرز باندې کله تاسو ورته کلیک کړئ په دم چې کله کلیک کړم ملګرو نو بعد له ده تاسو ته کوم ټوکنس مثلا ویچر کې درکړل شوي دي هغه درته راوړي. ګوره ما سره 1000 پیپ کوین همدا اوس هغه که نه کلیم کړه نو هغه 1000 پیپ کوین راته راغلی دی. زیاتره ملګرو ته دا ځله وخت نیسي مثلا که تاسو اندېښنه مه کوئ که چېرې مثلا 2 ساعته 3 ساعته یا مثلا یوه ورځ وخت یې ونیو مشکل نه لري دا 1000 پیپ کوین تاسو ته راځي. نو زه دلته راځم په دې یوز باندې ورته کلیک کوم سیده په دې یوز باندې کلیک نو دلته به راځي چې شي یوز ریوارډ په دې یوز ریوارډ به تاسو ورته کلیک کړئ.
دا د مګر ما یوز ریوارډ باندې ورته کلیک او دلته بیرته شاته راسم او اوس ګورم چې ما باینانس اکاونټ ته جمع سوی دی او که نه دی جمع سوی سیده را بسم شاته مګورو دغه ده نو زه دلته یو دفعه ریفریش ورکوم نو بیا راځم دلته اسیډ باندې ورته کلیک کوم چې ماته دا 1000 پیپ کوین دلته راغله او که رانغله نو بالکل موږ تاسو ګورئ 1384 پیپ کوین ما سره دلته سوله نو په دغه طریقې موږ تاسو کولای شئ چې فری پیپ کوین ترلاسه کړئ نو زموږ ټلګرام چینل حتما د سره فالو کړئ ځکه د هر یو فری ارننګ اپلیکیشن سي روباټ سي دغه لینکونه موږ دلته ورکو تاسو کولای شئ ترلاسه کړئ نو دا و زموږ نوی ویډیو په دې هیله چې ویډیو خوښ شي ویډیو شت خوښ شي ویډیو سره لایک او چینل د سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو پر خدای سپارم الله په امان مخکم ښه